کوړ سور دغه ناروغي د شونډو پلی کېدل یا د شونډو وتل دا په کوم وختونو کې رامنځته کېږي؟ په دوه حالاتو کې رامنځته کېږي. یو چې کله یو انسان په ناخبرۍ سره وویریږي په خوب کې، په دغه وخت کې دغه کوړ سور یا دغه ناروغي پیدا کېږي، د خولې پلی کېدل، او د دې ترڅنګ کله چې انسان شدید تبه ولري او په تبه کې ویره پیدا کړي، نو په دغه وخت کې هم د شونډو پلی کېدل رامنځته کېږي. نو په دوه طریقو باندې دې موږ علاج کوو. لومړی هغه د تقوی شربتونه چې موږ او تاسو په کور کې لرو، د هغې په استعمال سره 2 قاشقه شربت هغه به تیروئ، او د هغې نه بعد لږ شانت په لږ مقدار سره تاسو په همغه شربت باندې خپلې شونډې غوړوئ. مطلب هغه شربتونه زه نومونه درته واخلم چې سربکس دي، او د دې ترڅنګ وایډیلین دي او لایزویټ دي. دا په خپل ترکیب لایسین مواد لري او چې دا په دغه شونډو باندې مؤثره تمامیږي. د دې ترڅنګ که تاسو دغه شربتونه نشئ استعمالولی، یو بله حل لاره هم شته دی چې تاسو لایسین جل واخلئ، په هغې سره غوړ کړئ، انشاءالله په 2 ورځو کې تاسو ښه کېږئ. په دغه فارمولې باندې ضرور کار وکړئ، انشاءالله تاسو ضرور به ښه کېږئ. ستاسو روغتیا زما هیله ده.